څلور کارونه دي که څوک یې په خپل ژوند کې عملي کړي نو په دنیا او آخرت کې به خوشحاله وي. قرآن یې موږ ته وایي لومړی د الله تعالی شکر ادا کول دي. هر هغه څوک چې د الله تعالی شکر ادا کوي الله تعالی به نعمتونه زیاتوي. الله تعالی فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، تاسې شکر ادا کړئ زه به مو نعمتونه زیات کړم. لفظي او عملی شکر. دوم د الله تعالی ذکر دی. الله تعالی فرمایي فذکرونی اذکرکم، تاسې ما یاد کړئ زه به تاسې په یاد لرم. او دریم هغه کس ته چې د الله تعالی نه ډېرې دعاګانې غواړي. الله تعالی فرمایي ادعوني استجب لکم، تاسې له ما نه غواړئ زه به مو دعا قبلومه. که چیرې تقوا او دعا سره یو ځای شي نو الله تعالی د انسان لپاره ناممکن ممکن کوي. الله تعالی فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا، الله تعالی د انسان لپاره مخرج پیدا کوي، لار پیدا کوي. د هغه ځینه لار پیدا کوي چې د کوم ځای د انسان ګمان هم نه کیږي. د الله قرآن ریښتینی دی، په انسانانو کې تقوا نشته. څلورم هغه کس چې ډېر استغفار کوي، ځکه الله تعالی هغه چاته عذاب نه ورکوي هغه چې استغفار کوي.